غمی او بریالی له یو ځل نشې پرېښودو وروسته بیا ځلي په نشي توکو اخته سوي او دا مهال د کندهار د ملالۍ په نوم په نشه د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې بستر دي. دوی وایي په ټولنه کې د زیاتې بیکارۍ، د نشي توکو د آزاد پلور او مجلسونو کې د ځوانانو ترمنځ د نشي توکو د کارونې له امله دوهم ځل په نشهیي توکو اخته سوي دي. ډاکټرانو ډېر کوشش راسره وکړ، دلته موږ انفرادي مشورې لرو، ګروپي مشورې لرو، دواوې لرو، ډاکټران پوښتنې راباندې کوي، تسلي راکوي. نو دا چې موږ ووتلو څو ورځې د دغه غلطو ملګرو سره هلته ګرځېدلو، ناستو ولاړه مو سره وکړله. نو اوس بېرته پوه شولو د آینده لپاره بیا د غلطو ملګرو سره ناستو ولاړه نه کوو. بالا یې پرېږدم د خیر. ولم د ځوانانو سره بیکارۍ خطر اخته شولم. دلې بیا رانه 15 ورځې بستر دلې 15 ورځې کار کړی، 3 وخته ډوډۍ په وخت باندې ودلې بسکور نه ډاکټرانو ګروپي مشورې سره کولې. نو چې ووتلم بیا د بیکارۍ سره د میلو د خطر باندې شپې بنډارو د خطر سره په اخته شولم. دا اوس بیا کندهار کې د ملالۍ په نوم د روغتیا ریاست د معتادینو د درملنې د مرکز مشر ډاکټر زمان وایي له 1991 کال راهیسې دوی په روغتون او کورونیو کې له 3000 څخه د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده چې له دې ډلې 40 سلنه روغ شوو کسانو د جنګ جګړو، بیکارۍ، نشي توکو ته د اسانه لاسرسي او د کورنیو د کمې پاملرنې له امله بیا ځلې د نشي توکو کارونې ته مخه کړې ده. ډاکټر زمان وایي په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات دې برخه کې بله جدي ستونزه ده. تقریبا په دې کې 1450 مریضان داسې دي چې هغه دوهم تداوي شوي دي، تللي دي، دوهم وار یې بیا په نشه اخته شوي دي. په دا 3700 کسانو کې 1450 کسان موږ دوهم وار بیا بستر کړي دي، یعنی ریلاپس مریضان، معنا چې دوهم وار برته په اخته شوي. د کندهار ولایتي مسؤلین بیا وایي چې د نشي توکو سره مبارزه یې لومړیتوبونو څخه ده. د کندهار د والي مرستیال حاجي اغا لالی دستګیري وایي هغه کروندګر به د قانون منګولو ته سپارل کیږي چې نشي توکي کري. موږ خلکو سره چې کومک کوو، خلکو ته دا وایي چې تاسو به موږ ته ګارنټي راکوئ، تاسو به موږ ته وعده راکوئ، لیکلي سند به هرې ولسوالۍ کې چې کومک کېږي هغه ولسوالۍ به موږ ته لیکلي سند راکوي، د هغې ولسوالۍ شورا، د هغې ولسوالۍ ملکان، مخور خلک چې موږ دغه ناوړه کښت بیا نه کړو، کوم وکړي جرمانه مو 1 په 2 ده. سویلي حوزه کې پروت کندهار د هیواد په کچه د هغه ولایتونو له ډلې څخه دی چې د نشي توکو زیات کښتونه پکښې ترسره کیږي چې د نشي توکو د زیات شتون له امله دغه ولایت کې زرګونه کسان هم په نشي توکو اخته شوي دي.